السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور حسن شهید. یو ځل بیا د پښتو ټکی یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو چېرته تاسو هم غواړئ چې په خپلو تصویرونو باندې د پښتو دغه شان زبردست شعرونه ولیکئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې، نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو لپاره ما یو داسې اپلیکیشن راوړی چې په هغې کې تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې خپل عکسونه دغه رقم ولګوئ چې هغې سره لاندې تاسو ته ښکاري مختلف دغه شان شاعري به هم راځي او تاسو تصویر به ډېر زیات مزهناک او ډېر زیات زبردست ښکاري. په دې کې تاسو خپل تصویر چې دی نور هم ډېر زیات زبردست جوړولی شئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې میلاو شي، په دې کې به تاسو خپل تصویر ایډیټ کوئ څنګه، په هغې باندې به دغه شعرونه څنګه لیکئ، دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ور دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړی، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هره ویډیو به تاسو ته په ټایمه نه میلاویږي. نو فسټ اف اول به تاسو وکړئ، تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ. په کوم اپلیکیشن کې جدا نه تاسو په خپل عکسونو باندې دغه شاعري جوړوئ. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې میلاو شي، کوم ملګري چې په یوټیوب کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي، فیسبوک کې به د ویډیو د پاسه هم تاسو ته لینک میلاو شي، او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه لینک نه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولی شئ. کله چې هم تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کو، بیا به څه وکئ، سمپل همدا اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ دلته تاسو لاندې یو آپشن شو شي ګیلري، تاسو ته زه ښیم دلته لاندې یو ګیلري آپشن تاسو ته شو شي، د هغې نه به تاسو خپل هغه تصویر راغلی په کوم تصویر باندې چې تاسو شعرونه جوړول غواړئ. نو زه به سمپل دلته په ګیلري باندې کلیک کوم، تاسو ته ښکاري ډایرکټ تاسو په ګیلري کې چې څومره تصویران وي ټول به تاسو ته شو شي. بیا به زه څه وکړم، دلته به زه هغه تصویر راواخلم په کوم تصویر باندې چې زه شعرونه جوړول غواړم. تاسو ته ښکاري ما یو خپل تصویر دلته سلیکټ کړه. بیا تاسو دلته بل یو آپشن درکړي، تاسو ته ښکاري دلته که تاسو خپل تصویر کراپ کوئ یا په هغې بله څه مسله وي تاسو دې ځای کې نه ایډیټ کولی هم شي. زه به سمپل ډایرکټ دلته په دې تیر نشان باندې کلیک کوم، زما تصویر به مین سکرین ته راشي. دلته به تاسو وکړئ خپل تصویر به د دواړو ګوتو په مدد سره لږ غونته کې وړوکی کړئ، نو اټومیټیکلی به دا په دې فریم کې ولګي. تاسو ته ښکاري څومره به زبردست طریقه باندې دلته ولګېده. بیا تاسو ته ښکاري دې سره لاندې دلته شاعري چې ده نو اټومیټیکلی لیکلې شوې ده. که تاسو غواړئ چې خپل تصویر باندې نوره شاعري ولیکئ، د هغې لپاره به تاسو څه کوئ، دلته لاندې تاسو یو تصویر نشان درکړی، په دې تصویر نشان باندې به کلیک کړئ. دلته به نور ډېر زیات دغه شان مختلف شعرونه تاسو ته شو شي. تاسو چې کوم یو شعر هم په خپل تصویر باندې راوستل غواړئ، نو هغه شعر له به سمپل تاسو کلیک وکړئ. مطلب زه دلته په دې باندې کلیک کوم، نو دا به تاسو ته ښکاري د زما تصویر دلته بیا غټ شوی، زه به بیا خپل تصویر لږ غونته کې وړوکی کړم، نو اټومیټیکلی به دا ولګي. تاسو ته ښکاري اټومیټیک دا ولګېده او لاندې شاعري چې کوم ده هغه مکمل بدل شوله. که تاسو غواړئ چې په خپل تصویر باندې نور دغه شان زبردست ډیزاینونه ولګوم، نو هغه تاسو دې ځای نه لګولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته تاسو یو نشان درکړی، په دې پلس نشانونو باندې به کلیک کړئ، تاسو خپل تصویر چې کوم دی مختلف ډیزاینونه مختلف کلرونه هر څه چې کوم دی هغه تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ. ورسره سایډ دلته بل یو ایموجي آپشن تاسو له درکړی، که تاسو په دې باندې کلیک کړئ، نو دلته تاسو ته ښکاري دلته په خپل تصویرونو باندې تاسو دلته لاندې مختلف دغه شان لیکل شئ کولی، آی میس یو دغه شان نور زبردست لیکل چې کوم دی هغه تاسو شئ کولی، یا مختلف ګلونه که تاسو غواړئ چې په خپل دغه تصویرونو باندې ولګوم، نو هغه دغه ځای نه تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې جوړولی شئ. لاندې دغه شان ډېر زیات څیزونه تاسو ته شو کړي، تاسو چې په کوم یو باندې کلیک اخلئ، مطلب زه دا یو غواړم چې خپل تصویر باندې ولګوم، نو تاسو ته ښکاري دا به ستاسو په تصویر باندې دغه رقم ولګي. کله چې هم تاسو بیا په دې کې خپل تصویر دغه شان زبردست جوړ کړو، تاسو ایډیټ کړو، نو دا بیا په خپل ګیلري کې سیو کوئ. څنګه لاندې سمپل تاسو یو آپشن درکړی، په دې باندې به کلیک کړئ، دا تصویر به تاسو په ګیلري کې سیو شي. او که تاسو په دې اپلیکیشن کې دا سیو بټن کار نه کوي، نو سمپل تاسو له دغه نه سکرین شاټ هم ویستلی شئ او بیا په ګیلري کې کټ کړئ، نو هغې نه به بالکل یو صحیح تصویر جوړ شي. حکومتګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په خپل عکسونو باندې ډېرې زیاته زبردسته شاعري ولیکئ. که تاسو دا ویډیو خوښ شوي، دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله